سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. د ننګرهار په روداد ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان چې امان الله نومېده او د ټاکنو د نوملیکنې یو کارکوونکی ووژل شول. دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په پیوي کنډو سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې پیښه کې 4 نور پولیس هم ټپیان شوي دي. د سرپل په مرکز کې پر یو شمېر پوستو د طالبانو په ډله ییز برید کې 7 بریدګر وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت وایي دغه نښته تېره شپه د سرپل ښار په بلغلي سیمه کې پیل او 15 ساعته یې دوام وکړ. د نوموړي په وینا په دې لړ کې د ملي پوځ 4 سرتیر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نورې ټپیان دي. حمله بسیار شدید بود که در نتیجه این جنگ تعداد 7 نفر از دشمن کشته شد و 9 نفر زخمی شد و همچنین 4 تن از نیروهای اردوی ملی برای دفاع از مردم و سرزمین افغانستان و مردم سرپل جان باختند و 3 نفر هم زخمی شد و دشمن قادر به گرفتن پستها و محلاتی که در کنترل نیروهای دولتی بود نشد. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د خپلمنځي اختلافونو له امله د یوې کورنۍ 3 غړي ووژل شول او 3 نورې ټپیان دي. دغه پیښه تېر مخصوصا په عزیزخیلو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو تن د خپل د تره پر کور وسلوال برید وکړ. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا بریدګر د یادې کورنۍ د ځوابیه ډزو په پایله کې وژل شوی دی. د هلمند په مرکز کې د یوې چاودنې له امله یو ولسي وګړی او یو پولیس وژل شوي او 6 نور ولسي وګړي ټپیان دي. دغه پیښه تېر مخصوصا د لښکرګاه ښار په شورمانو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د پولیسو یو موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په دې پیښه کې یا د رنجر موټر هم یو څه زیانمن شوی دی. او د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ 4 ورځنۍ تاریخي ټسټ لوبه نن سهار پیل شوه. دغه حساسه لوبه په بنګلور ایالت کې د ام چینا سوامي په لوبغالي کې د افغان لوبغاړو په کوربتوب ترسره کیږي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې په وینا له افغان لوبډلې د ملاتړ او د دغې لوبې د نندارې لپاره د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس هم یاد لوبغالي ته رسېدلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.